بسم الله الرحمن الرحیم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. راځو درس شروع کوو. موږ تاسو درس چې وو موږ تاسو ویلي وو چې دا ټیپ چې دا په پښتو کې ورته غیر سرعي یعنی فعلي حالات وي. غیر سرعي فعلي حالات او کوزه ټیپ چې دا فعلي لکه غیر سرعي فعلي حالات وو او دا ټیپ چې دا نو دا ټیپ چې دا غیر فعلي سرعي حالات وي او دا کوزه ټیپ چې دا هغه ته فعلي حالات وي. نو موږ تاسو چې دا راځو د پرسونال پرونومن موږ تاسو د څه ویو غیر سرعي مفعولي حالات او مفعولي حالات اکوزاتیو. راځو موږ تاسو څه کوو دا ټیپ چې موږ تاسو دلته لیکل دا پاس چې دا ټیپ عبارت د لویم نه ویم په معنا د سوق یعنی چې یو چاته دا ټیپ چې د موږ تاسو سره کم یعنی تعریف کړو تعریف بدبختانه نسته خو بیا هم هغه څه یعنی هر څه ته ورکول کیږي یو چاته ورکول کیږي یا مثال دا خشته وي ورغله وي یا تیر څه وي خو عبارت د لویم وان وو هيا دغه څخه د سرچینه اخلي په دوه شان باندې دا دلالت کوي. نو زه به تاسو ته لاندې درسي دا فاس مو لیکلي دي دلته موږ لیکلي دي په سور کلم باندې پرسونال پرونومن یعنی شخصي ضمیرونه چې دي د دا ټیپ چې دی عبارت دی لکه موږ چې سره کوم په نومیناتیو کې لرل نومیناتیو کې چې وو ایش وو دو ای وو زی وو اس وو دا چې وو د زنګولا دی او بیا پلوغال په نومیناتیو کې چې وو وی وو ای وو زی وو دا چې دی ایش په معنا د زه دوته یا هغه سړی زی هغه خزه ایس هغه مشوم پلوغال جمع وی مونږه ای تاسو زی هغه جمع هغه نور دواړه یا زیات زی چې دا د محترم یا ریسپیکټ صحیح او چې دا په دا ټیپ کې موږ تاسو هم سلرو پرسونال پرونومن یعنی شخصي ضمیرونه لرو نو هغه عبارت دی له میا دیا ایم ایا ایم صحیح ده دا ایش چې دا په میا بدلیږي په دا ټیپ کې دو چې دا په دیا بدلیږي او ای چې دا په ایم بدلیږي زی چې دا په ای بدلیږي او اس چې دا په ایم بدلیږي دا چې دی یو دوه درې څلور پنځه دانې چې د زنګولا یعنی مفرد یعنی ځان ته چې دی د ذاته سدي مفرد هغه دی شخصي ضمیرونه بیا دې کې چې دی موږ تاسو لکه زیات لپاره چې به استعمالو هغه هم لري هغه عبارت دی له ویا اونس یا اوش دا چې دی زی اینن او زی اینن دا اینن چې دا دغه چې دا د زیات لپاره اینن په سره ټکه دا بل چې دا اس خط لیکل کیږي او دا اینن هم غټ لیکل کیږي بیا موږ لکه د جن پیدل چې دا د محترم لپاره راغلی دا هغه نو چې دا کوي دوی بیا موږ کولای شو محترم لپاره یا خزبی یا سړی موږ دا استعمالو او که غیر محترم ماشومان زیات وی هسړیان یا نو موږ بیا دې ځینې کار اخلو یا اینن وای لکه مثال چې تاسو سیاست مثال زه هم کولای شم درته چې ویږي چې اینن تاسو مثال سوداني زمونږ یا شاګردانو په مطلب یا مثال داس موږ سره پیژنو تاسو موږ ته کولای شئ اینن کولی شو کوم تاسو یو خزینه پښتنه کو چې مثال بیا ورته یو خزي باره کې موږ پښتنه کو تانه پښتنه کوم چې احمد ویګیټس مثال زه درته ما چې د انشوسته مثال کنه یا موږ د خزي باره کې موږ چې ورته زی موږ بل ته چې ورته بیا ای باندې بدلیږي موږ ورته ویګیټس ja stimmt haben wir schon lang مثال von dir nicht gehört von ihr nicht gehört چې ما ته خبرې کو درته یا مثال عائشہ موږ ته یا ich habe schon lange von عائشہ nicht gehört بیا عائشې نوم نه موږ تیریږو دا چې دا ټیپ چې د زیات انډایرکټ ده یعنی ډایرکټ چا باندې دلالت نه کوي انډایرکټ ده بیا موږ یو اوکې wie geht es denn ihr موږ نو څنګه څنګه دا مثال بیا موږ یا موږ چې کنه دلته بیا موږ ای او د زی لپاره دی وی خزل لپاره دا استعمالېږي نو بیا نو دا چې دی د پرسونال پرونوم دی او اوس نو راځو ارټیکل چې دی په جرمني ژبه کې موږ تاسو چې دی درې ارټیکل لرو جمع چې دا پلوغال جمع هم یو دانه سره ده لکه درې دانې چې دی ارټیکل مهم دی هغه عبارت دی نومیناتیو نه دی نومیناتیو چې دا لکه نومیناتیو ارټیکل چې دی عبارت دی د دی داس او دی چې دا د پلوغال یعنی جمع زیات لپاره هغه که زیات سړي وي زیات ماشومان وي زیات نران وي زیات ښځې وي او هر څه چې وي زیات لپاره موږ د استعمال کوو لکه نومیناتیو ارټیکل کې صحیح ده بیا نو دا ټیپ هم ارټیکل لري نو دا ټیپ ارټیکل چې دی بیا عبارت دی له د چې دا په ډم بدلیږي ډي ام ډم او د چې دا په ډي بدلیږي او د چې دا په ډم بدلیږي دا ډي یعنی جمع چې دا جمع دی دا ټیپ چې دی عبارت دی له ډن څخه ډي ا ان څخه له ډن څخه
یعنی دا چې دی دا د سدي د داتیف ارټیکل د داتیف ارټیکل او د نومیناتیف ارټیکل موږ پیژندل. نو دا چې دی د ارټیکل دی او د لاندې چې دی مثال موږ څورته وي اینم اینه دا چې دی دا چې دی اون bestimmt دی. موږ نو کولای شو چې موږ سو کولای شو په دا ټیپ کې اوس bestimmte unbestimmte Artikel پیژنو او بیا موږ د هغه سو پیژنو Negation des unbestimmten Artikel یعنی نیگاتیو د منفي یعنی د منفي جواب چې ورکړي ځکه کنه د هغه موږ پیژنو د unbestimmte هغه نو موږ به وایو د هغه سدي هغه عبارت دی لکه دا چې دی دا د نومیناتیو bestimmte Artikel دی. bestimmt نومیناتیو چې دا هم د Artikel دی نور نه لري دا. نو دا ټیپ چې دا ټیپ bestimmte Artikel عبارت دی له dem der dem den څخه یعنی دم چې دا bestimmt یعنی صحیح خپل ارټیکل کنه مثال دی کې بیا چې دی بیا دی کې نو غیر bestimmt لکه یعنی غیر مستقیم ارټیکل یا مستقیم ورته ویل پښتو کې نه پوهیږم خو راځو موږ وی unbestimmte Artikel unbestimmte Artikel عبارت دی له مثال einem einer einem دلته چې دا پلوغال نه لري په لکه دی unbestimmte کې چې دا پلوغال نه لري unbestimmte Artikel کې چې دا einem einer einem دا چې دی پلوغال نه لري مثال دا چې دا په هغه کې چې دا پلوغال نه لري موږ کولای شو لکه مثال ورکړل شو چې مثال سره کم یا موږ کولای شو مثال hat der Mann hat einen Hund یا مثال کولای شي بیا وایي چې die Frau Hund چې دا Artikel der Frau یا مثال der Mann hat eine Katze بیا موږ دا رقم ویلی شو eine Katze oder مثال ich fahre mit einem Mann چې دا له یو سړي سره ځم بیا مثال ich fahre mit einer Mutter یا مثال eine Frau له ښځې سره ځم بیا موږ دا راوړو نو دا ټیپ کې مثال einem چې دا 10 کله چې ارټیکل 10 وي بیا موږ څه کولای شو einem راوستلی شو یعنی پلوغال چې دا پلوغال په unbestimmte ارټیکلو کې نه لري. نو دا keinem keiner keinem keinen بیا دې کې چې دی دا مربوط له دنه کېږي له دې نه دا سرچینه اخلي دا einer keinem دا چې دی دا دی د Negation des unbestimmte Artikel دی یعنی die Negation چې دی Negation لکه په دا ټیپ کې موږ لرو په اکوزاتیو کې لرو په نومیناتیو کې په ګینیټیو په هر یو کې لرو یعنی دا چې دی یعنی Negation په معنا دی منفي یعنی منفي مثال موږ ویل ته چې زما mit einem Motor دلته بیرته einem Mann سره زم دلته بیا وایي زه keinem Mann سره ich fahre mit چې دا پروپوزیشن دا د هغه دا ټیپ ده موږ وایو چې ich fahre mit einem Mann چې د یو سړي سره زم دلته بیرته ich fahre mit keinem Mann زه هیڅ سړي سره نه ځم keinem دلته مطلب دا راغی چې یعنی منفي دلالت یعنی منفي که جمله منفي کړه مونږ keinem که څه نه ځم صحیح ده einer Mutter keiner Mutter einem Kind keinem Kind صحیح ده که مونږ وایو ich fahre mit mehrere Männer dann موږ بیا وایو mit keiner Männer keine Frauen صحیح ده لیست keinen دلته بیا keinen ده keinen keinen موږ څه کولای شو دا راوستلی شو صحیح ده دا چې دی د موږ تاسو د دا ټیپ باره کې معلومات وو نو دا ټیپ چې دا موږ تاسو څه کې هم پیژندل چې دا ټیپ څه ته وایي د دا ټیپ هغه څه دی پرسونال پرونوم کوم دی دا ټیپ چې دا په چې باندې دلالت کوي بیا دا ما په دې خاطر ځکه تاسو ته ما دا درته اوس لنډ توضیح وضاحت ورکړل نو بیا موږ تاسو راځو د دا چې دی په حال تاسو باید موږ وپیژنو چې شخصي ضمیرونه کوم دي د چې دی unbestimmte Artikel کوم دي او bestimmte Artikel کوم دي یعنی Negation کوم دي نیگاتیو کوم دي نو په دې خاطر باندې موږ کولای شو نو د ځکه دا به ورز د کو چې دا مکلف ذکر بیا د کې موږ تاسو کو جملې جوړولای شو بیا موږ تاسو پیوګو بیا موږ تاسو راځو وربونه پیژنو د دا ټیپ وربونه کوم دي یعنی د دا ټیپ پیلونه کوم دي یعنی چې لازمی پیلونه کوم دي نور کوم دي هغه بیا موږ تاسو سره وایو د اکوزاتیو کوم دي همداسې سره بیا موږ چې کله دا سره پیژندل موږ بیا کولای شو داتیو او اکوزاتیو سره جدا کړی شو بیا دې کې چې دي لکه اضافي لغات لکه مخکې چې ورور لیکلي وو په کې ته لکه دا بعضې چې راځي مثال موږ وایو لاندې ټیټ جي مابین کې دې ته وایي پروپوزیا دې ته چې وایي دا نه چې دي اضافي لغات دي پښتو کې موږ ورته ارتباطي توکي دي پښتو کې موږ تاسو ورته چې ارتباط لرونکي توري لکه موږ وایو چې
احمد براسي، احمد براسي، احمد راسي، دا خو نس احمد براسي دلته به هي ور سره راغله به راسي. صحیح ده. نو دا چې دا چې ارتباطي ټوکی نغسول. یا احمد به تا سره لاړ شي، دلته تا سره، تا سره دلته سره سره چې راغی لکه په دا ټیپ کې چې موږ وایو احمد به تا سره، احمد ویل دلته مثال کنه ویل میټ دی. صحیح ده. دلته چې دا ټیپ راځي میټ، میټ چې دا میټ بیا دا ټیپ کې لکه دا رقم موږ هم کولای سو ویول سو لکه پښتو کې. نو بیا دا ټیپ چې دا مثال پروپوزیشنو کې چې دی دا ټیپ مثال میټ چې دا ټیپ ده، اوم چې دا د اکوزاتیو ده. همداسې موږ کولای سو بیا ټول تاسو تشریح درکوم، خو په الحال تاسو په الحال دا زده کړئ دا کوم چې په تخته باندې دي.